سلامونه دوستانو. زیاتره میسیجونه د هغو ملګرو راځي کوم چې اوس مهال په وطن کې دي او دوی ویزو باندې وخت ختم شوی دی. البته د متحده عربي اماراتو مسافر یادومه دوی کې اکثره ویزې کینسل شوي دي، ځینې وخت تیر شوی دی خو سیستم کې اوس هم فعالي ښایي. نو د یو دوه ورځې مخکې په ځینې ولایتونو کې دا کسان هم راټول شوي وو، هغوی ما ته تصویران هم لیږلي وو. نو دې برخه کې ما پلټنه ورته وکړه چې آخر څنګه به وکولی شي چې دا کسان بیرته متحده عربي اماراتو ته راشي. نو غواړم چې نن په همدې برخه کې معلومات درکړم. خو ستاسو څخه مې یو غوښتنه ده چې دا ویډیو زیاتره هم افغانستان اوسني حکومت بهرنۍ چارو وزارت ته راجع کیږي. نو تاسو به دې کې ما سره همکاري کوئ ترڅو په یاد وزارت کې کم کسان چې کار کوي هغوی ته هم د دې ویډیو رسول ضروري دي. نو همدې په اساس په دې کې به تاسو را سره مرسته کوئ. نو هیله لرم دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. دوستانو زموږ ښه هیوادوال چې اوس مهال په وطن کې دي، دوی باندې د پروازونو بندېدو له وجې او یا هغې وروسته د پروازونو نشتون له وجې د دوی ویزې ختم شوي دي. خو اوس یادو کسانو ته اجازه نشته چې بیرته متحده عربي اماراتو ته راشي. نو دا کسان باید څه وکړي؟ دې برخه کې چې ما څومره هم پلټنه وکړه، دغو کسانو لپاره دا مشکل باید زموږ بهرني چارو وزارت حل کړي. زما د بهرني چارو وزارت څخه غوښتنه دا ده چې زموږ داسې په لسګونو هیوادوالو اوس مهال په وطن کې پاتې دي چې د دوی ویزې ختم شوي دي، چون نوره پخې ویزې یا ویزټ ویزې هم نه کېږي چې یاد کسان دغه ویزې واخلي او بیرته متحده عربي اماراتو ته پرې راشي. نو په داسې حال کې زموږ بهرنی چارو وزارت باید اماراتو حکومت څخه غوښتنه وکړي ترڅو دغه کسان چې اوس مهال په وطن کې بند پاتې دي دوی لپاره اجازه واخلي، او یا یاد کسان چې د چا ویزې ختم دي دوی د افغانستان بهرنی چارو وزارت ته ورچې خپل مشکل دی ورسره شریک کړي. نو انشاءالله چې دوی به یو د حل لار ورته ولټوي. بلې د حل لار نشته، ما چې څومره هم پلټنه کړې ده، نو ارباب ته ضرورت شته چې دوی امیګریشن ته پسې ورشي ځکه هغه کم کار نه ورکوي. یوازینۍ لار د افغانستان بهرنی چارو وزارت دی چې د دغو کسانو مشکل به انشاءالله د دوی له لارې حل کېږي، خو په هغه صورت کې چې دوی دې باندې جدي اقدامات وکړي او متحده عربي اماراتو حکومت څخه یادو کسانو لپاره پروول واخلي. خو همدې په اساس لکه مخکې چې ما وویل د دې ویډیو شریکول افغانستان بهرنی چارو وزارت سره لازمي دي. نو نننۍ ویډیو هم دومره وه. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله زه به هم پوه خبروم. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښه او آباد اوسئ.